راځو سیم کنه خو او دی آی خو ولې کنه آل فایل کار دی آی آر کنه آل هایډن فایل دی آی آر کنه ای سیستم فایل او دی آی آر کنه ای آر راځو دلته نن غواړو چې یو ماین فایل پیدا کړئ یو غیر داسې یو فایل وي چې مثال تاسو څخه یو چا پټ کړی نو تاسو غواړئ چې هغه پیدا کړئ نو څه ور به کولی شئ چې هغه پیدا کړئ تاسو کولی شئ داسې جی آی آر سټریک ډاټ ایم پی 3 ټول ایم پی 3 ماته پیدا کړي ما سره په دې فولډر کې څو ده دا یو فایل دی په دې ټول ډرایو کې ما سره که غواړئ چې ټول ډرایو فولډر بای فولډر یعنی هر ډایرکټري ځان ته چک کړئ اوس خو دا په دې ډرایو کې چک کړو او یو فایل راته پیدا شو که غواړم نه په دې ډرایو کې څونه دي بیا به تاسو ورسره ولیکئ جی آی آر ډایرکټ ډاټ mp3s می سیستم ډایرکټري او ډایرکټري لینډسکیپ او موږ کنه یو پورټریټ عمودي لرو او یو لینډسکیپ افقي لرو کنه افقي ډول ماته ډیټا ریزلټ ښیي فکر کوم دا هم دو فایل نه پیدا شو په ټول کمپیوټر ډي ډرایو کې له ما سره شاید نور ام پی 3 ونه لرم دلته بي ده کنه او یو هم نشته دا په کوم کې ده دا په ډي ډرایو کې ده دې ګوره په ډي ډرایو په داخل کې دا بي بي پیدا شو اما دا چې ده دا په اکټیویشن سافټویر ده سپورټ ده په هغه کې نشته او بس نور فایل نه ما سره نشته دو فایل نه که زه دا د ای ډرایو ته ولاړ شم اول ته ورته وایم چې ما ته ټول تصویرونه وښایي نو بیا زه ورته وایم ډي آی آر سټریک ډاټ جی پی جي هر ډایرکټري په افقي ډول پسې ګوره دا ټول په افقي ډول فارمیټ ده که نه دا د یو دا بل هم دې طرف ته راځي که چېرته ایل ورسره ونه وای دا به ټول مودي تاسو سره راځي نو مودي کېدای شي تاسو سره په 100 تصویره باندې یوه صفحه مکمل پیج د سی ام ډي ډکه شي اما په دې داسې ډول سره موږ سره تقریبا 1400 فایلونه کېدای شي یا زیات فایلونه کولی شي دلته راواخلي صحیح شو دا ټول جی پی جي دي که تاسو غواړئ په یو ماین فولډر ته لاړ شئ هلته یې وګورئ نو تاسو څنګه کوئ تاسو به راسئ ډي ټرک ته ځم که نه اول ته ډایرکټري جی پی جي که نه په دې کې یوازې څو دي له ما سره په ډرایو کې پیل له ما سره 4 فایل دي که نه 4 جی پی جي دي زه وګورم چې 1 ډاټ جی پی جي چې دا ده که نه نو غواړئ چې تاسو نه په هر فولډر ځان ته پسې سرچ کوئ بیا ورته وایي ډي آر سټریک ډاټ جی پی جي صحیح شو او ټول سیسټم ډایرکټریانې پسې چک کړه او بس ختم شو اوس زه ګورم دا څه دی که نه دا کاپي کوم کنټرول سی او کنټرول کوم دا ما سره ولې نه شو خلاص دا په دې خاطر چې د دې کمپلیټ مکمل پات ما نه دی ورکړی ټول نو د دې پات به دا راخلي یو ځل کنټرول سی کنټرول وی او هغه په داخل کې پورټ ډاټ جی پی جي اوکې start track with name of Allah او good which one is good background good دا picture کنه دا picture دې به completely پاس تاسو راخلي بیا کېدای شي دا تاسو ته که تاسو غواړئ زما په کمپیوټر کې MP3 اوازونه وګورئ په ډي ډرایو کې نو تاسو به داسې کوئ جی آی آر کا سټریک ډاټ MP3 صحیح شو په ټولو ډایرکټریانو کې پسې وګرځېږه که نه ډایرکټریانې دې چیک او په لینډسکیپ کې تاسو ته وښي دا زما د دې ډي ډرایو کې دا اواز دا اواز ټول MP3 ده که نه ټول MP3 که اوس هر یو بیا پلی کوئ بیا به تاسو د هغه پات راخلئ
کنټرول سی کنټرول بي نو یو ځل به دې ته ورځئ که نه انټر به یې کړئ بیا به رایټ ګوټ دا ټایپ انټر به دا سره به دا هم د یو اواز که غواړئ چې تاسې په د ای ډرایو نه ووځئ که نه اوس چې غواړئ پسې مثال MP4 आवाज نه غواړئ بیا سلاید ډاټ MP4 کنه سیسټم په پسې چک دا MP4 دی لرنینګونه دي که نه ټویټر او دا هم اردو ټویټر په دې نوم MP4 ټول مطلب مجموعاً په دې فولډر کې یوازې یو جست فایل نه پیدا شوي چې هلته لیکل شوي دي اردو ټویټر او کوم چې عموما لیست ماته راکړو 20 فایل نه پیدا شوي او 0 ډایرکټري په دې نام